دا ډکه به ابادیږي انشاءالله چې رفیق پکې اوسیږي انشاءالله. مننه. دا ډکه به ابادیږي انشاءالله چې رفیق پکې اوسیږي انشاءالله. زده کوونکي لایقه هوښیاران دي، زده کوونکي لایقه هوښیاران دي، د خدمت په جوګه کېږي انشاءالله. او استادانو یې بې کچه خواري کړې، استادانو یې بې کچه خواري کړې، دوی خواري به نه ځای کېږي انشاءالله. او سرمعلم علي مراد مدثر ستوری، سرمعلم علي مراد مدثر ستوری په جهان کې به ځلیږي انشاءالله. انتظار صاحب شعر واوره چې سحر مې دواړه سترګې سرې له خوبه ډاکې ویتل، سحر مې دواړه سترګې سرې له خوبه ډاکې ویتل، ستا انتظار سپینې سپوږمۍ راباندې څه کړي دي. د رفیق ښوونیز لیسې او ښوونیز مرکز ټولو استادان سره مخکې د رفیق ډکوال خصوصي لیسې ډېرو درنو استادانو، قدرمن مدیر صاحب او ګلالیو شاګردانو سلام. خوشحاله یم چې په سهارنۍ اسمبلۍ کې نن د کوزي پښتونخوا نومیالی لیکوال، څېړونکی او شاعر درون استاد سیدشاه صابر زموږ میلمه دی. هغه ته ښه راغلاست او ستړي مه شوي وو چې د مومندرې فرهنګي او ادبي کور ته راغلی او همدارنګه په نننۍ ملګرتیا کې له هغه سره زموږ پیاوړی محقق او لیکوال ښاغلی مراد لایق صاحب او د لالپورې د فرهنګي ټولنې مرستیال محترم بندګل خاکسار صاحب او نور درانه ملګري او ګلمانه راغلي، هغوی ته ښه راغلاست او ستړي مه شي. مدیر صاحب د پیرزونو ملنګیو پورې آباد پروګرام په دې شیبو کې لیکوال او محقق محترم استاد مراد لایق صاحب ته بلنه ورکوو چې هغوی هم راشي او خپلې لنډې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د رفیق ښوونیز لیسې او ښوونیز مرکز ټولو استادانو شاګردانو په ځانګړې توګه ښاغلي رفیق ډکوال ته سلامونه او احترامات. قدرمنو، تاسو ولیده چې د کوزي پښتونخوا نه زموږ یو دروند شخصیت د 500 کتابونو لیکوال، شاعر او لیکوال ښاغلی سید صابر شاه صابر دلته راغلي او دا یې هغه مناسب وګڼله. د هغه ته ښه ښکارېده چې زه د دې وطن ګلان وګورم، د دې وطن ماشومان وګورم، د دې وطن ښوونځي وګورم او په همدې ویاړ، په همدې فخر او دلته راغی او د دې مکتب لیدنه یې وکړله. نو موږ ټول هغه ته هرکلی او هرکله دې راشي راتګې په لیمو. مننه. هر اتوم، هر ذره، هر مالیکول هر اتوم، هر ذره، هر مالیکول بیا به هم د استبداد د سترګو خوار شي. دا پروګرام په دې شیبو کې د هېواد خوږژبي ترانوونکي محترم بندیګل خاکسار ته بلنه ورکوو چې هغوی دریځ ته تشریف راوړي او خپل لنډ شعر راترنم کړي. په دې تمام چې ټول به روغ جوړ اوسئ. دا چې 2 ورځې
د دې ستر محقق د لوی شخصیت قدرمن پاچاجي سره په سفر کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او خوشحاله یم. دوی ته بیا بیا خپل کور ته د ښه راغلاست او د ستړي مشو د هرکلي مرتبې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې له دې ځینې د تیر په څېر یا د نورو سفرونو په درشل کې نو نن بیا ځان سره یو داسې پیغام وړی چې بله ورځ راځي او انشاءالله یو کتاب به یې په لاس وي. یو څو بیته به ترنم کوم چې بیا استاد جي دا ترنم د ډکوال صاحب قرضدار یم. انتخابي غزل وی هغه ما پسې بیمار چا وشانه خار تل راز ټکمار چا وشانه هغه ما پسې بیمار چا وشانه خار تل راز ټکمار چا وشانه پدې خار کې څه کافر خاموشي دا پدې خار کې څه کافر خاموشي دا یو شوخ چم بمار چا وژاله مننه خار ته ناراض ټکمارا چا وژاله کتاب لای دانا والا پراتا دی کتاب لای دانا والا پراتا دی یو پیغله بدی لار چا وشاله خار ته ناراض ټکمارا چا وشاله. ډېره مننه. دا ستوري د هغوی د کهکشان له هغوی چې لاس یې ورسي نو اسمان دی د هغوی. د پروګرام په برخه کې راحت شاه ته خواست کوي چې هغوی راشي او خپل ترنم راواورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دار سلام خات تاسول ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاتحه نه هیریدونکي تو وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما یو ترنم راوړی هیله لرم چې خوښي ور مو وګرځي. سپیر قسمت او باد بختي را باندې څه کړي دي رنګ ته مې ګورو غریب را باندې څه کړي دي رنګ ته مې ګورو غریب را باندې څه کړي دي. انتظار صاحب شعر واورئ. سحر مې دواړه سترګې سرې له خوبه ډاکې وتل سحر مې دواړه سترګې سرې له خوبه ډاکې وتل ستا انتظار سپینې سپوږمۍ را باندې څه کړي دي رنګ ته مې ګوره غریب را باندې څه کړي دي سپیر قسمت او باد بختۍ را باندې څه کړي دي شونډې مې پرې سر مې ګګر لاسونه تور چودلي شونډې مې پرې سر مې ګګر لاسونه تور چودلي د بل وطن سپېرې سیلۍ را باندې څه کړي دي رنګ ته مې ګوره غریب را باندې څه کړي دي زړه مې د نورو نه بدل د جانان نه دی پکار زړه مې د نورو نه بدل د جانان نه دی پکار عارف استا دی جدائی
را باندې سکړې دي رنگ ته مې ګوره غریب را باندې سکړې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم په خپل وار سره یو شعر مې لیکلی دی، هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي. دا ډکه به ابادېږي انشاءالله، دا ډکه به ابادېږي انشاءالله چې رفیق پکې اوسېږي انشاءالله. مننه. دا ډکه به ابادېږي انشاءالله چې رفیق پکې اوسېږي انشاءالله. زده کوونکي لایقه هوښیاران دي، زده کوونکي لایقه هوښیاران دي، د خدمت په جوګه کېږي انشاءالله. او استادانو یې بې کچه خواري کړې، استادانو یې بې کچه خواري کړې، دوی خواري به نه ځای کېږي انشاءالله. او سرمعلم علي مراد مدثر ستوری، سرمعلم علي مراد مدثر ستوری په جهان کې به ځلیږي انشاءالله. بخښنه غواړو بیا د مدیر صاحب د غوښتنې په اساس د همدې لیسې د ترانې ټیم ته بلنه ورکوو چې هغوی راشي خپله لنډه ترانه راواورئ تر څو وخت هم په نظر کې ونیسو او تاسې هم راسره تګ نه شئ. د ترانې ټیم ته خواست کوو چې هغوی دریځ ته تشریف راوړي. ملی سرود دا وطن افغانستان دے، دا عزت د هر افغان دے، کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دے. دا وطن افغانستان دے، دا عزت د هر افغان دے، کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی. دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅ د ازبکو، د پښتون او هزارو، د ترکمن او د تاجکو. دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅ د ازبکو، د پښتون او هزارو، د ترکمن او د تاجکو. دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی. ډېره بلنه کور آباد. امید دی چې دا هیلې او ارمانونه به یو وخت پوره کېږي، خو دا وخت او خواري غواړي. په همدې امید بیا هم ستاسې د ټولو درون مدیر صاحب، استادانو، شاګردانو، ټول کاري ټیم نه ځانګړې مننه چې زموږ قدر مو کړو او د صابر صاحب قدر مو کړو. الله راتلونکې روښانه لره. د پروګرام په همدې وروستیو کې نومیال، لیکوال، څېړنکار او محقق او شاعر محترم صابر شاه صابر ته خواست کوو چې هغوی راشي او تاسو ته خپلې ویناوې تقدیم کړي. قسم بدرته وخورمه په رب د رڼاګانو، قسم بدرته وخورمه په رب د رڼاګانو، مونږ ټول عمر لکړی دی طلب د رڼاګانو. ای راشئ د شعور د پلوشو غېږې ترې یوسئ، راشئ د شعور د پلوشو غېږې ترې یوسئ، مونږ سپړ دی پېښور کې دی مکتب د رڼاګانو. زما ډېرو قدرمنو، ډېرو عزتمنو، سپېڅلو، غښتلو، ویاړلو بچو، ګلالو، قدرمنو ملګرو، استادانو، زه ډېر خوشحاله یم او دا روایتي خبرې نه کوم، نه دلته تکلفاتي او تشریفاتي خبرې کوم، خو حقیقت دی چې دلته ولاړ یم ډېر خوشحاله یم. لوی لوی تقریبونه او سیمینارونه او دستورې
کیدی شي هغې کې د زړه سکون دومره را نشي کوم چې دلته زما راغو. د هغې وجه دا ده چې دا نن د دې ماشومانو کومه دوره ده دغه رنګ یو دور په مونږ هم تېر شوی دی. همدارنګه مونږ هم ماشومانو واړه وو. همدارنګه اسمبلی کې نه پوهېږم تاسو دې ته څه وایي، اسمبلي ورته وایي که ترانه ورته وایي. د سحر به ولاړو جوټې به و، کله به م یو خوا دا رنګ اوچته که بله به م دا اوچته که. په دې ماسټرانو کې به راته یو ماسټر ظالم هم ښکارېدو، ځکه د ځینو څوک یو ماسټر غوسناک وي هغه ورته ظالم ښکاري. اوس هم چې زه هغه استاد چېرته په لاره وینم مخ دې واړم، او ځینې به راته ښه ښکارېدل، اوس هم چې وینم بوډاګان دي ورته احترام لرم. نو دا تاسو ماشومان چې په کوم دور کې تېرېږئ همدارنګ نه زه هم تېر شویم، ځکه زه نن دلته خوشحاله یم. زمونږ د علم مقصد دا نه دی چې مونږ د نصابي کتابونه صرف وګورو او بس چې څه راته کتاب کې لیکلي دي چې ورته وښایو. هم نصابي سرګرمي ډېره ضروري ده چې هغه زمونږ په نصاب کې نه وي، په کورس کې نه وي، په کتاب کې نه وي، او وړو ته هغه وښایو. دا د استادانو ته ویم. زمونږ په پښتونخوا کې به مخکې بزم ادب و، د سحر په اسمبلی کې او په هفته کې به یو ځل د شعر او شاعرۍ نشستونه و. د دوو ماشومانو ډېر ښه نظمونه وویل. نو هغې کې به مونږ شاعري کوله، چا به لطیفې ویلې، چا به نظمونه ویل، او د هغې نه مونږ رالوي شو او دا د نن دې مقام ته راورسېدو. تاسو د بل په معرفت کار مه کوئ چې زه د پلانکي زوی یم، نه په خپله. ما د باچا صاحب ته ویل دلته دا ولاړ دی زمونږ سید دی، ما ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې بیبي ته ویلي چې په ما به نه خلاصېږي، په خپله څه وکړه، په خپله څه عمل وکړه. نو په سیدولۍ باندې به خلاصېدل. مونږ دواړه سیدان یو، خو ته په خپله هم څه لیکل څه کار وکړه چې په خپله لوی سړی شي. او که تاسو وایي چې زه د وزیر محمد ګل خان نوسې یم او زه د اعلی حضرت نادر شاه نوسې یم او په ډیران کباټ ټولې نو هېڅ درنه نه جوړېږي. زه درته رښتیا ویم، زه د یو مزدورکاره پلار نوسې یم، زه د یو دشمنداره پلار زوی یم. زما پلار سره به یو لاس کې بیلچه وه او بل لاس کې پینډه دی ټوپک، او په پټو کې به یې اوبه لرلې. د هغه پلار زوی یم. او پښتو له مې غاړه ورکه، قلم کتاب له مې غاړه ورکه. نن دا ستاسو په ارګ کې زه یو 10 ځل مېلمه شوی یم، او د عربو د دنیا هر ملک ته تقریبا تللی یم. دا وجه دا ده چې ما په خپله څه وکړل. نو زه تاسو بچو ته دا خواست کوم چې په خپله به لیکل کوئ او خپلې ژبې سره به مینه کوئ. مړه خېټه فارسي ویلو خبرې به نه کوئ، پښتو به زده کوئ او پښتو سره به مینه کوئ. چې هغه سکول مې ولیدو هماغه رنګې تېنه هلکان او جینکۍ راوتې. دلته خو ستاسو بدقسمتي د جینکو سبق نشته. زمونږ په پښتونخوا کې جینکو ته خلک ډېر اهمیت ورکوي، او علم په دواړو فرض دی. جینۍ او هلک به دواړه علم کوي. نو چې سکول نه د هلکان راوتل، نو د زمونږ سکول مخې ته سفیدو یو بڼم دی. نو هسې مې خپل ماشومتوب را یاد شو چې یو وخت کې به زه ماشوم ومه او زه به همدارنګ چپلې به مې اچولې وي او توره ټوپۍ او د ملیشې جامې، او نو بیا مې یو نظم په لاره ولیکلو. هغه نظم که راته یاد شو د خپل اسکول په لیدو، ما نه به هېرېږي. ښه ده، تورې به جامې توره ټوپۍ په سره ولمو. لایق صاحب، تورې به جامې توره ټوپۍ په سره ولمو، څه به بېغمۍ به ابلې خپې منډې وهلې مونږ، او دا هغه وله ده چې تختۍ به پرې وینځلې مونږ. دا هغه وله ده چې تختۍ به پرې وینځلې مونږ، بیا به دغه ډبکه باندې نور ته وچولې مونږ. چې به شوه نیمه چوټي شور او خوشحالۍ به شوې. چې به شوه نیمه چوټي شور او خوشحالۍ به شوې. ځان سره به ورې ترکاریانې ګرمولې مونږ. دلته کې د دغه سفیدو سورو ته ناست به وو، دلته کې د دغه سفیدو سورو ته ناست به وو. خړو تورو خاورو کې پرلتې به وهلې مونږ، او هغه چې پیښې د بدماشانو به کولې مونږ، هغه چې پیښې د بدماشانو به کولې مونږ.
یو بل له ببرېتې په چاکونو جوړولې مونږ نو ای تیرو لمحو تیرو وختونو لیونې مو کړم ای د ماشومتوب خوږو یادونو لیونې مې کړم اوس ښځه شته بچي شته پیسې شته خو سکون نشته بې حسابه بې شمېره غمونو لیونې مو کړم